تبسم تراني بقربك أنا، وخلي الحزن ينتهي والعنا. أنا يا رفيقي مدامك بخير حياتي ورا وينا إذا جيتني تختفي ضيقتي، ولو ان دروبي بطيب المنى، وأحس الحياة أصبحت شي غير مع كل دنيا. هر انسان غواړي چې کامیاب سي، دا ارمان او تمناوي، خو چې کله د ورځې د مسجد څخه 5 واره د اواز راځي حي علی الفلاح، راسي د کامیابی و طرف ته، راسي کامیابی له، نو هیڅوک بیا تکلیف نه کوي او په هغه شي پسې نه ورځي د کم څه چې دی په پلټنه کې وي، چې دی پسې ګرځي چې هغه کامیابي ده. مؤذن تا د کامیابی و طرف ته رابولي، عساك متهني ودايم بخير، وتضحك حياتك ليوم الفناء. أنا يا رفيقي أحبك كثير، ولأجل المحبة تراني هنا. په کوم ځای کې چې ستا عزت نه کیږي هلته مه ورځه، که څه هم هلته تا ته د سرو زرو په کاسه کې ډوډۍ کښېږدي. الحزن ينتهي والعنا. أنا يا رفيقي مدامك بخير، حياتي تشوف الفرح والهنا. لقانا الخير وجمعنا الهدى. مړه قومونه مړي لمانځي، ژوندي قومونه د ژوندیو درنښت کوي. نور العفو دربنا، لقانا الخير وجمعنا الهدى، وفي حب ربنا ما حبنا، عسانا بدرب الأخوة نسير. د سپکو خلکو سپکو خبرو ته په سپکو الفاظو جواب ورکول داسې دی لکه یو سپی چې یو چا پسې وغاپي او انسان هم بیرته ورته په غپا کې جواب. تراني بقربك أنا، وخلي الحزن ينتهي والعنا. أنا يا رفيقي مدامك بخير، حياتي تشوف الفرح والهنا. دا فکر مکوه چې الله جل جلاله دعا ژر نه قبلوي، بلکې پر دې باندې شکر کوه چې الله جل جلاله زموږ د ګناهونو سزا ژر نه. ولو ان دروبي بطيب المنى، واحس الحياة اصبحت شي غير مع كل دنيا تصبح سنة. تبسم تراني بقربك أنا. د ښځې جهاد دا دی چې له خپل خاوند سره د نیکو اخلاقو ژوند وکړي. أنا يا رفيقي أحبك كثير، ولأجل المحبة تراني هنا، عساك متهني ودايم بخير. غریب او مسکین سړی خالی لاس مه پرېږده، ځکه دا د الله جل جلاله پر تا باندې مهرباني ده چې خپل مخلوق ستا دروازې ته در استوي. والسلام. د مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب د نشراتو څخه منتخبي ویناوي. مدامك بخير، حياتي تشوف الفرح والهنا. لقانا الخير وجمعنا الهدى، وفي حب ربنا ما حبنا، عسانا بدرب الأخوة نصير، ونختم بنور العفو دربنا. لقانا الخير وجمعنا الهدى، وفي حب ربنا ما حبنا، عسانا بدرب الأخوة نسير، ونختم بنور العفو دربنا. وفي كل سجدة دعاء الوفير، يحيطك بحفظنا ويغفر لنا. لك ادعي الإله العلي الكبير، بجنة عدن مكان لنا.